عظیمي صاحب د رنګ سایکولوژي دا څونه رول لري په د بزنس کې؟ آیا صرف رستورانټونو کې دا د رنګ استفاده کول خري یا د ښځو کالیو یا پارلر چې کوم دي دې ځایونو کې مهمه دي که نه هر بزنس کې رنګ مهمه ده؟ رنګ د انسان په ذهن اغیز لري، د انسان په آرامش اغیز لري، د انسان په ناراحتۍ کې اغیز لري، د انسان په خلاقیت کې نقش لري، ونډه لري، د انسان په موټیویټ کولو کې نقش لري، اغیز لري، تاثیر لري. او په دې خاطر د بزنس سایکولوژي، د رنګ سایکولوژي، د کار سایکولوژي، د صنعت سایکولوژي، د سازمان سایکولوژي، سازمان کې بیهیویر رفتار سایکولوژي او دغه مدیریت سایکولوژي دا ټول په دې باور دي چې که موږ کله وکولی سو چې د کارکوونکو په خونو کې د میټینګ روم، طعامخانه، د کار خونه، خواله رسنۍ دا په خاصو رنګونو سمبال کو، هغه کولی سي نقش ولري. مثلا ولې د CNN، د نټفلیکس، د یوټیوب ځینو نورو کمپنیانو برانډونو رنګونه سره دي؟ ځکه چې دوی غواړي خپل کارکوونکي او خپل هغه په اصطلاح مینوال جذب. ولې د فیسبوک، د ټویټر، د ټلګرام غټو کمپنیانو رنګونه آسماني دي؟ ځکه چې دوی په دغه شکل خپلو مینوالو ته، خپلو فالوورانو ته امنیت احساس ورکوي. دغه رنګ چې ده د امنیت رنګ ده، د سکون رنګ ده، سیکیور رنګ ده. تاسو په دې رنګ کې ځان امن احساسوئ. ولې د روغتونونو رنګونه، د کلینیکونو رنګونه، د دوا فروشیو رنګونه، د ډاکټرانو په اصطلاح لباس زرغون رنګ لري؟ ځکه چې زرغون رنګ د تازګۍ رنګ ده، د سلامتۍ رنګ ده، د هوساینې رنګ ده. په دې خاطر دغه رنګ استعمال کیږي. بزنس سایکولوژي او نور سایکولوژیانې په ګډه دا کاروي او دې کې د هر کمپنۍ او د هر برانډ خپله موخه وي.